درنو لیدونکو ستړي مسئ اوس مو هم پام راړم تازه خبر ته. افغان تکواندو لوبغاړې ذکیه خدادادي د پارالمپیک په سیالیو کې خپلې کیوبایی سیالې ته ماته ورکړه. ذکیه خدادادي افغان پارا تکواندو لوبغاړې او د پارالمپیک د نړیوالې کمیټې د مهاجرینو د ټیم غړې په دې وتوانېدل چې د کیوبا څخه خپلې سیالې لوبډلې ته د 21.11 په توپیر ماته ورکړې او د پاریس د پارالمپیک په سیالیو کې د تکواندو اتو غوره سیالیو ته لاره پیدا کړې. دا د پارالمپیک په لوبو کې د دې لومړۍ بریا ده او په دې بریا سره خدادادي د پارالمپیک لوبو په تاریخ کې لومړنۍ لوبغاړې شوه چې د یو افغان لوبغاړي په توګه یې دغه سیالیو کې بریا ترلاسه کړه. د پارالمپیک لوبو په تاریخ کې تر دې وړاندې هیڅ افغان لوبغاړی نه په افغان لوبډلې کې او یا هم د مهاجرینو په لوبډلې کې هیڅ بریا نه و ګټلې.